محترم مفتي صاحب نور الله اصلاح احمد ورور د دامن ولسوالۍ څخه را سره تماس نیولې و د پوښتنه کوله چې نن دوه نفر برما په اجاره نیولې ده، د یو نفر پیاز وړي په نورو ولایتو کې خرڅوي، دا د شراکت په پیازو کې دی کمیشن هم اخلي، دا کمیشن دته جایز دی او کیا؟ د دې ورور په جواب کې ورسته تر حمد او صلات کله چې دوه نفر په یو کار شریکان وي نو دا یو شریک ته تنخوا یا کمیشن پر مشترک مال باندې اخیستل جایز نه دی. لکه څرنګه چې زموږ د فقه قاعده ده د لا اجر للشریک فی العمل بالمشترک، همدارنګه په النطف في الفتاوى کې فرمایي لو كان طعام بين رجلين فقال احدهما لصاحبه احمله الى موضع كذا ولك في نصيبي من الاجر كذا، او قال أطحنه ولك في نصيبي كذا من الأجر، جاز ذلك في قول زفر ومحمد بن صاحب، ولا يجوز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. نو زموږ د مذهب موافق و یو شریک لره کمیشن پر مال مشترک باندې اخیستل جائز نه دی. دا مسئله هم د حنفي فقه په څو معتبرو کتابو کې را نقل شوې ده. رد المحتار دریم ټوک 383 صفحه، النطف في الفتاوى صفحه 349، البحر الرائق وم ټوک 283 صفحه، شرح الاشباه والنظائر دوهم ټوک 344 صفحه او 1580 ماده، فتاوای محمودیه 14 ټوک 225 صفحه کې هم دا مسأله رخصتل شوې ده. تعلیم الاسلام رادیو